بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ډیرو قدرمنو لیدونکو. افغانستان باید یوازې پرې نه ښودل شي کنه یو لوی بشري ناورین به رامنځته شي. دا د ملګرو ملتونو د خاص استازي د هغې وینا یوه برخه ده چې بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې وړاندې کړې ده. دیبورا لاینز چې د ملګرو ملتونو خاص استازي ده د افغانستان په چارو کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري ناورین، اقتصادي ستونزې او دغه راز د درملو کمښت یوه لویه اندېښنه ده. د دې په څنګ کې دیبورا لاینز زیاته کړې ده چې د داعش بریدونه ډیر شوي دي. د دې په وینا داعش تیر کال د شپېتو بریدونو مسؤلیت اخیستی و، خو په دې تیر یو کال کې داعش ته منسوب بریدونه 346 ته زیات شوي دي. دیبورا لاینز وایي د افغانستان پیسې کنګل شوي دي او افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. هغه زیاتوي چې که افغانستان یوازې پرېښودل شي او نړۍ ورسره اړیکې جوړې نه کړي نو بې له شکه په افغانستان او سیمه کې به یو بل بشري ناورین رامنځته شي. د ملګرو ملتونو خاص استازي افغان حکومت ته هم لارښوونه کوي چې د تیرې دورې په څیر د انزوا لاره خپله نه کړي بلکې نړۍ سره د اړیکو په ټینګولو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه غونډه په داسې حالاتو کې پیلیږي چې له افغانستان او سیمې نه د امنیتي اندېښنو مسئله هم په سیمه او هم په نړۍ کې د یوې مهمې ستونزې په توګه راپورته شوې ده. اصلي پوښتنه دا ده چې دیبورا لاینز څومره حقایقو ته اشاره کړې ده او څومره به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه غونډه افغانستان په اړه د داسې یوې هوکړې یا داسې یوې معاملې دروازې پرانیزي چې افغانستان هم له انزوا حالت نه ووځي او دنیا هم پر افغانستان او افغان حکومت باندې اعتماد وکړي. پر دې مسلې د بحث لپاره ما سره په استودیو کې تشریف لري د امنیتي چارو کارپو جنرال صاحب مبین خان، دغه راز د سیاسي او امنیتي چارو کارپو پیگیر صاحب، د سی او ای د سازمان مشر ډاکټر نادر احمد صاحب. تاسې درې واړو ته هرکلی وایم، په خیر راشئ. پیگیر صاحب که خبره له تاسو نه پیل کوو، د دیبورا لاینز دغه ریپورټ څومره یو رښتینی ریپورټ دی چې په رښتیا سره هغه ځمکني واقعیتونه څرګند کړي وي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې؟ سلام خدمت شما عاطف صاحب، جنرال صاحب مبین، احمدزاد صاحب و بینندگان عزیز تلویزیون شما. تا جایی که من شنیدم بدون یکی دو موضوعات که ذره اضافه گویی شده بود، بدون زود راپور بسیار قوی و درست در مورد افغانستان اضافه گویی در کجا شده؟ اضافه گویی اونا فقط در مورد از اینکه در 34 ولایت افغانستان داعش فعال است هسته داره. به نظر من که یه حرف وجود نداره، در 34 ولایت افغانستان داعش هنوز وجود نداره. دیگه مورد ای که باید پول افغانستان آزاد شود گپ بسیار نیک است. در مورد از ای که یگان بار امارت اسلامی افغانستان یگان افرادش افسرهای سابقه خانیش مدراین یک چیز راست است که یگان دفعی تکرار شده. دیگه در مورد ای که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بسیار زیاد خراب است، یک حقیقت است که وضعیت اقتصادی یک مامی بحران کنونی امروز مردم افغانستان که چرا مردم از افغانستان به طرف کشورهای همسایه فرار میکنن، یگانه عاملش عامل اقتصادی است. اینجا ما الحمدلله که مسائل اهمیتی نداریم، شکر صلح هست، ولی یگانه بدبختی مردم افغانستان در شرایط فعلی نبودن یک چرخش اقتصاد است که هم تاثیرشون به مردم هویداست که پولایی که امریکا نباید منجمد میساخت که مربوط دولت ها نمیشه، این پول ها مربوط مردم افغانستان میشه که در این میتونیم ما هم چرخش اقتصاد افغانستان به چرخش بیاریم یا دوران بتیم که همون پول هست. ولی بدبختانه اونا هنوز هم از همون تنروی در مقابل افغانستان، از همون زورگاهی در مقابل مردم افغانستان باز نموندن که کشورهای زی دخل در مورد افغانستان اونا باید کوشش بکنن، خصوصا همسایه‌ای که مادار
همسایه‌های حق و ناق و مسلمان و غیر مسلمان، اونا باید کوشا باشن که پولهای منجمد شده افغانستان که از طریق امریکا شده و پولها باید آزاد شود. همسایه ها گفتین در امی اجلاس ایران دعوت شده، پاکستان دعوت شده، تاجیکستان دعوت شده، افغانستان دعوت نشده. نگرانی عمده هم از افغانستان است. بحث عمده هم روی افغانستان. بدبختی ما دمیست نه، سر ما بحث میشه، ما خودمون خبر نداریم. در مورد ما فیصله میشه، ما خودمون خبر نداریم. ببینیم اگر نخواستن و یا نمیخوان حکومت امارت اسلامی را به رسمیت بشناسن، ولی به طور موقت یک نماینده را بخواین که می حرفای از اونا مستقیم برشان گفته شود. این بوسه به پیغام نمیشه که به نمایندگی ما پاکستان صحبت کنه و ایران صحبت بکنه. ما یک موضوع را خدمت تمام هموطنان خود میگم، ما همیشه گفتیم ما هیچ همسایه نیک نداریم، هیچ همسایه نیک در طول تاریخ ما نداشتیم. اگر پاکستان بگوی، ایران بگوین، تاجیکستان هم در این وقتا اونه میبینین که یگان حرکت های غیر انسانی رو شروع کرده. ما همسایه نیک نداریم. بنابراین به نمایندگی ما چرا باید پاکستان بگوین یا ایران بگوین، یا چرا مستقیم حداقل بازم میگم اگر به رسمیت نمیشناسن حداقل دعوت بکنن یک نماینده را از امارت اسلامی که حرفای خود مستقیم باید بر از اونا بگوید که چی باید بکنن. و میگن که ما تعامل میکنیم با امارت اسلامی ولی نماینده شو نمیپذیریم. این عجب، خیلی شما با کی تعامل دارید؟ خیلی اینا اگر ما بخواهیم نخواهیم، یکی سر ما خوش میخوره، سر هر کس که خوش نمیخوره، فعلا امی شکسته، کشتی شکسته مردم افغانستان، کشتیبانش امارت اسلامی است. اگر ما قبول داشته باشیم نداشته باشیم که باید اینا در موضوع افغانستان باید دخیل باشن. این به این معنا نه که ما از امارت اسلامی دفاع میکنم، ولی این حرف حقیقی است که باید این کار شود. مهربانی کردین. ولی بله. کشورهایی که میخواین حرف خود از طریق همسایه ها به ما برسانه، به نظر من سخت اشتباه است. مهربانی جنرال صاحب د اسلامي امارت په برخه کې هلته دوه درې خبرې راغلي دي. یوه دا چې اسلامي امارت د داعش د بریدونو په مخنیوي کې ناکام دی. دا د لیبرالاینس د ریپورټ یوه برخه ده. بله برخه یې دا ده چې ځینې خلک نیول شوي دي د مشکوکو کسانو په توګه چې داعش پورې تړلي دي، او موږ ویره لرو چې دا په صحرایي محکمو کې ونه وژل شي. دریم مورد ته پیګي صاحب اشاره وکړه چې د پخواني حکومت ځینې هغه پوځي امنیتي چارواکي او کسان نیول کېږي، وژل کېږي او وهل ټکول کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه نه مخکې تاسو ته د تاسو درنو مېلمنو ته تاسو د تلویزیون ټولو کارکوونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. اصلا د افغانستان کشاله د 40 کال نه له دغسې یو ستونزو سره مخ ده چې نه تنها ګاونډیان، نړیوال قوتونه، اروپایي اتحادیه ټول د همکارۍ په نامه باندې په شاتو کې موږ ته زهر راکړي دي. د دې په نامه باندې چې موږ په افغانستان کې بیا رغونه کوو، د بیا رغونې ته خلک انجینران راولي، دوی فوز راوسته، بیا رغونې دپاره خلک د کار وسایل راوړي، دوی ټانګونه او تیارې راوړل. تقریبا د 42 هیوادونو 40 هیوادونو استخباراتي شتون دلته. دا ټول د دې په خاطر و چې افغانان ووژني، د افغانانو وینه توی کړي. دغه معدنونه چې د موږ لا تر اوسه پورې کار پرې باندې نه ده شوی، ټول همداسې ژوندي پاتې دي. د تریلیونونو ډالرو په ارزښت باندې موږ تیل، لیتیم، اوسپنه، مس هر څه لرو. دغه د موږ له لاس نه واخلي. دا چې د دوی په وړاندې همیش مقاومت شروع سو، هغه که پخوانی شوروي اتحاد او که اوس ناټو امریکا وه، دغه مقاومت د دې لامل شوی چې دوی کار ته نه دي پرېښي. بالاخره افغانستان نه دوی وتلي دي. همدغسې ناټو امریکایان دوی له افغانستان نه ووته. دوی هغه څه چې غوښتل هغه یې ترلاسه نه کړل. دلته 2 تریلیونه زیات، تقریبا 2.5 تریلیونه ډالر مصارف دوی وکړه. دا یې دې په خاطر نه دي کړي چې دلته د افغانانو ژوند ته تغییر ورکړي. د دغه 15% هم که د افغانانو د ژوند په تغییر باندې لګېدلی وای، زه باوري یم چې موږ به اوس له جاپان سره سیال یو.
سیالي کوله. 20 کاله په افغانستان کې دا ډېر عمر ده، دا لږ عمر نه. دلته چې دوی هر څه کولی د بیا رغونې په نامه باندې هغه دوی کولی شو. حتی موږ پوره سړکونه نه لرو، د اوبو بندونه نه لرو، برق مو خیراتي ده له نورو چا نه. د کمانولور سره په سیاسي هغه ډګر کې اختلاف راغی، د برق به ټندر باندې وهي، ټول کابل ټول پایتخت به په تیاره کې ناست وي. همداسې د موږ اقتصادي برخه دغه شوله چې امریکایانو اخرنی پرواز له کابل نه کېده، نو دلته د لوږې او د تندې او د بیکارۍ کچه هغه حد ته ورسېده چې تاسو خپله ننداره وکړله. ولې په یو ملک کې ابرقدرتونه 20 کاله دلته شتون دي، هغه نه وروسته چې دوی له افغانستان نه ځي، د افغانستان بانک کې حتی 10 میلیونه ډالر وجود نه لري. له ولسمشر نه نیولې تر لومړي مرستیاله پورې، تر وزیرانو، تر د پارلمان وکیلانو، دلته ټولو غلاوې وکړلې. د افغانستان شتمني له هیواد نه وویستله. دا چې امریکایان له افغانستان نه لاړل، د طالبانو سره تړون وکړ، د یو تړون په نتیجه کې دوی له هیواد نه سالم ووتل. نو امریکایانو ته پکار وه چې نه دا چې طالبانو سره د افغانانو سره همکاري نه کوله، باید ستونزې نوې ایجاد کړي. اوس هم دغه ستونزې ایجادول نه د نړیوالې ټولنې په خیر ده، نه د امریکا په خیر ده. زه په سرعت سره وایم چې د داعش پروژه د امریکایانو پروژه ده. له کله نه چې زه د کابل ویان ټاکل شوم، که په کابل کې د یو 2 لاینونه سره شرطي وکیم خبریالان شروع سي چې حاله د فلاني جای انفجار صورت گرفته، بر ما توضیحات بکړي. یوازینی تلویزیون د ژوندون تلویزیون دی چې د خبریالانو د واقعي حادثې نه وروسته که ما ته زنګ وهلي، ما نه معلومات غوښتي، نور ټول تلویزیونونه په دې کې دي. ولې دغسې یو پیښو ته دوی دومره زیات کوریج ورکوي؟ د 3 پیښو زه شاهد یم. پرون د 2 چاودنه او له هغه نه مخکې د یوې چاودنې لومړی پوښتنه د دوی دا وه چې حمله را داعش قرار ده. داعش په هغه لیول باندې نه ده څومره چې رسنۍ، څومره چې نړیوال لابي ورته کوي. زه په دې باوري یم چې په افغانستان کې 1% خاوره هم د داعش شتون نشته. طالبان د داعش په وړاندې ډېر جدي دي. دا چې دوی صحرایي محکمې وایي، دا خپله د افغانستان داخلي مسله ده. په دې کې نړیواله ټولنه کار نه لري. که چېرته دوی مداخله کوي د حقوق بشر په نامه باندې، نو حقوق بشر د راشي تنها د داعش صحرایي محکمې باندې دلته تشویش نه ایجادوي. دلته د خلکو هغه ته وګوري، تېر 20 کاله کې څه شوي دي. دا د باګرام زندان، د پلچرخي زندان، د دوی د قمندانانو، د ناټو د همکارانو پټ زندانونه په خپله، د استرالیا، د جرمني، د لندن، د ډېرو هېوادونو دلته پټ زندانونه، تر اخره پورې دوی پکې زندانیان ساتل. نو حقوق بشر دې ته ولې ګونګ ده؟ دا نړیواله ټولنه دې ته ولې ګونګه وه چې اوس د داعش په رابطه باندې دوی تشویشونه ایجادوي چې والله دا صحرایي محکمه نشي؟ دا د افغانانو حق ده چې یو څوک نیسي، مجرم یې هغه محکمې ته حاضر کړي. طالبان و زندانیان لري، خو دغه چې دوی دومره تشویش ورته لري، دا نورو برخو کې ولې دوی تشویشونه نه لري چې تنها د داعش د بندیانو په رابطه باندې لري؟ دا د داعش د بندیانو مسله محاکماتي پروسه روانه ده؟ ګوره، محاکماتي پروسه لا تر اوسه پورې د هېچ چا نه ده روانه. طالبان چې په جنایي جرمونو کې په هر شي کې خلک نیولي دي، زندان ته اچولي دي. په اول دور کې چې دوی راغله، حتی ډېر زندانیانو بیرته خوشي کول، ځکه دغه ستونزه وه چې کله امنیتي مشکلات زیات شو، جنایي جرمونه زیات شو، دوی بندیان ساتي تر څو د دوی محاکمې شروع سي، د دوی پروسه شروع سي. زه پوهېږم چې په قضا کې فساد نشته. هر سړی به خپل جرم ګالي، هغه که زندان، هغه که محکوم په اعدام، هغه که لاس پرې کېده او که پښه پرې کېده، هغه به د قانون مطابق د محکمې د حکم په مطابق باندې کېږي. دا چې نړیوال په نورو برخو کې تشویش نه لري، یوازې داعش په رابطه تشویش لري، دغه بیا موږ ته تشویشونه ایجادوي. موږ څو بیلګې لرو د داعش امریکایان له دوی سره همکاري کړې، د کابل تېرې ادارې ورسره همکاري کړې وه. په درزاب کې، په ننګرهار کې هغه زندانیان چې دوی ونیول، هغه د دوی معزز میلمانه چې په هوټلونو کې وي، طالب هم د نظام په خلاف جګړه کوله، داعش هم کوله. صحیح شو؟ د طالب زندانیان د تورو تنبو شاته لویږي، د داعش زندانیان راځي معزز میلمانه وي، له بچیانو سره، له ښځو سره. دا خو ټول هغه واقعیتونه دي. خپله د نظام عسکر به په ویسونو کې وژل کېدل، خسا کېدل، د عمل ته به خرابېدل. څوک نه و چې نوي راوړي. د داعش زندانیانو ته هلیکاپټرې وې. جنرال صاحب، بیا بله مسله چې ما مخکې اشاره هم وکړه، هغه دا ده چې پخواني پوځیان له کورو ایستل کېږي، ورک کېږي، وهل کېږي، وژل کېږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې هم دا خبره راغلې ده.
نو زه دغه وایم که چېرته پخواني پوځیان یا پخواني د حکومت کارکوونکي وژل کېږي ورکېږي ولې دوی یو ثبوت نه راوړي او سند نه راوړي دغه ادعا ډېره اسانه ده باید دوی ثابته کړي دغه یو څوک چې ادعا کوي باید یو څه ځان سره ولري یو خبره ده چې طالبان دا کوي زه د لوګر ولایت یم خپل د کلي نه معلومات لرم پس د طالبانو له راتلو نه په دې ټول د 3-4 میاشتو کې یو کس دولتي مامور شا نه ده وژلی نو ته څه فکر کوې چې د لوګر خلک به په نظام کې نه وو افسران به نه وو پولیسو کې به نه وو په امنیت کې به نه وو هیڅ چا چاته څه نه دي ویلي همداسې په نورو ولایتونو کې یو نیم پیښې که سوي وي پس له عفو نه څه حرکت شوی وي څه مقاومت شوی وي چېرته چا جګړه کړې وي طبعا حکومت ده یو څوک به نیسي یو څوک به زندان ته بیایي یو چا نه به تحقیقات کوي دا په دې معنا نه ده چې طالبان پخواني د حکومت کارکوونکي وژني ځکه دغه کلتور دغه شی نور طالبان ختمول غواړي که په وژلو باندې کېدلی د خلکو په زنداني کېدلو باندې کېدلی د خلکو په کورونو ورانولو باندې نظام جوړېدلی حکومت کېدلی بیا به د اشرف غني نظام تر اوسه و بیا به امریکایان وو په دې باندې نه کېږي تر طالب په دې پوهېږي چې زه باید ولس غېږې ته رانږدې کړم زه باید ولس ته محبت ورکړم زه باید ولس ته مینه ورکړم د ولس خدمت وکړم تېر 20 کاله کې دغه ولس له موږ سره کړېدلی ده کور یې بمبار شوی ده بچي یې شهیدان شوي دي طالب په سر ټول کلی بمبار شوی هر چیرته په مجلس کې مشران همدغه توصیه کوي خپلو ماتحتو ته چې ګورې ولس سره ډېر ښه برخورد وکړي پرون په امنیه قمندانۍ کې د نوي امنیه قمندان د تعرفې غونډه وه تېر امنیه قمندان هم همدغه توصیه وکړه نوي امنیه قمندان هم حمزه صاحب همدغه خبره وکړله چې ولس سره ډېر تعامل کوي که یو بندي تاسو نه وتښتېده پروا نه کوي وژنه یې مه قتل ډېره لویه ګناه ده دا د موږ ولس ده دا د موږ په دوی حاکمان یو دوی ته باید امن ورکړو دوی ته سوله ورکړو دوی ته کار پیدا کړو د دوی مشکلاتو ته لاسرسی پیدا کړو نو ځان څه مشران دغه توصیه کوي دغه هغه کوي او بیا هم دا شکایتونه وي دا زه نه منم او البته که د طالب په نامه د طالب په جامه کې یو چا دا کار کړی وي موږ ولیده د صفحو تصفیه روانه ده خلک د ثبوت راوړي چې پلانکي طالب له ما سره دغه شی وکړه انشاءالله زه په دې باوري یم چې ډاکټر صاحب غونډې ډېرې شوي دي سیمه ییزې غونډې هم شوي د مسکو نه شروع تر تهرانه تر هندوستانه پورې اوس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ده ریپورټ پکې وړاندې کیږي خو که زه پوښتنه دا وکړم چې دغو غونډو عملي پایله څه ده د افغانستان لپاره د افغانستان و ټولو وګړو ته په داخل و خارج تقریبا بیا بخصوص محترم میلمانه چې دلته حضور لري لکه جنرال صاحب مبین او محترم پیگیر صاحب او تاسو د تلویزیون کارمندان ته په دغه شکل د افغانستان ټول هغه شهداو ته او ټول هغه کسان چې په مختلفو نامو باندې په دا یو 40 کلنه غمیزه کې ځانونه د لاسه ورکړي د هغو کورنۍ ته د پاک الله صبر جمیل غواړم او د اسلامي امارت څخه د هغو کورنۍ ته ډېره مهمه توجه غواړم چې په هر نظام کې چې کله د هغه مملکت د شهداو قدر وي او د هغو د کورنۍ زه به فکر وکړم چې هغه مملکت به هېڅکله پاک الله خراب نه کړي یو ډېره مهمه خبره دا ده چې د نړیوالو هغه بازیانې چې شروع کړي دي په دې باندې موږ تاسو ټول پوهېږو چې هدف چې دی ټارګېټ یې چیز دی صحیح په ټارګېټ کې یا په دغه هدف کې چې دوی تعقیبوي څه مسایل چې هغه مسایل د کوچني ابزار څخه هغو ته ایجادېږي فر مثال تاسې وګورئ دغه ګزارشونه چې د افغانستان څخه تحقیق کېږي په دغه مجازي شبکو نشراتو کې وګورئ اکثریت په اصطلاح لکه د جرمني وزیر خارجه چې ویله چې موږ خپل بررسي وکړل ټوله فیک انفارمیشنونه وه یعنې غلط یوه ښځه په ځان باندې پټو واسي هله زه چې پلانکي طالب داسې کړم یو بل کار یو بل کار دا چیز دی دا هغه ابزاري مسایل دي چې دوی نړیوال ته ګور نړیوال نفوس یا تاسو واسي د هغو مملکتو ته هغو د زیاتره د هغو مملکتو معتقد کړي په چیز باندې په دغه مجازي نشراتو باندې یا بیا دغه د هغو تلویزیونونه په مثال د مجازي څخه ډېر په اصطلاح براډکاسټینګ کوي دغه چې زه د خپله د دې شاهد وم په هغه مملکتو کې زه په دې باندې پوهېږم اوس کراکرا د دغه موضوع خپلو خلکو ته هغوی وارخطا دي چې غلط انفارمیشنونه باید ور نه کړي لکه مخکې چې تاسو ویل پلانکي سابقه افسران راباسي پلانکي
یعنی زه په دې معتقد نه یم چې دا کار وشوی. فرمان د عفو زه موږ ته دغه تلویزیون څخه شپږ میاشتې دمخه د فرمان عفو باندې بحث وکړ، نو د امارت اسلامي کابل لا نوم نیولی، یعنې شپږ میاشتې مخکې د داخل کېدو کابل ته. نو په دې موضوع باندې دوی دغه ټوله مشکلات چې ایجادوي دغه خلک یې ایجادوي، دې ته وایي په اصطلاح چې وایي نیټورکونه وایي. اوس په دې کې مانیفست نیټورکونه دي، یعنې هغه چې خلاف د دین دي، خلاف د ارزښو دي، د ملي ارزښو دي، حتی د ملي بیا خلاف د معنوي ارزښو دي. اما اوس نړیوال کراکران پوهېږي چې د 1375 کال یعنې 1375 څخه 1350 څخه د افغانستان ملت په یو شي باندې دا دغونې تلفات ورکړي دي. یعنې دا په څه شي ورکړي؟ موږ اسلامي نظام غواړو، صحیح دي که نو اوس چې اسلامي نظام ته را رسېدلي یو، نو اوس نو په څه شي غواړو؟ هغه مانیفست، هغه خراب یا هغه مخالف زموږ د فرهنګ د عنعناتو هغه خلک اوس هم ابزاري شبکې لري، نیټورکونه لري، معاشونه ورته راځي، په سیستم باندې فعاله دي. داسې نه دی، په دې باندې موږ تاسو معلوم دی زموږ سازمان تحقیقاتي سازمان دی، په دې باندې موږ ډېر غټ تحقیقات کړي دي، حتی لېږلي مو دي شورای امنیت د سازمان ملل ته، د امریکا ته مو لېږلي دي، د جرمني وزیر خارجه تاسو ولې څېولی، ولې هم ګزارشونه چې موږ ته راغلي ټول څه وه غلط وه. موږ باید خپل سیاست ته تغییر ورکړو. نو دا نه وایم چې نارسایي نشته، په یو ځوان چې لس کلن و، صحیح دی که تا کور بمبار کړی، در بدر دې کړی، ټیکه ټیکه دې کړی، هېڅ دې نه دي ورته پرېښي. راځئ چې افغانستان د خپل دید څخه د مکریانو د پنجرو څخه ونه وینو، راځئ چې افغانستان د ډېرو مناظرو څخه وینو. نو اوس په ټوله ولایتو کې، په ټولو اطرافو کې کمې غمیزو خو راپورته نه شوې. تنها هغه ګزارشونه چې تحقیقاتي موږ تاسو د دې ځای نشر کړه پخوانی حکومت ونه لرزوئ. نو اوس لحاظه دغه مسایل په بین المللي سطح باندې دغه شان د هر افغان وظیفه ده چې هغو ته په اختیار کې ورکړي. کرا دا کارونه حلیږي. نو مخکې من به پیګي صاحب سره دا مسله شریکه کړه، نړیوال دومره مسؤلیت نه احساسوي چې زه غږېږم د افغانستان په اړه او راغواړم تاجکستان، راغواړم ایران، راغواړم پاکستان. ګوره ما مخکې څه درته موږ تاسې ډېر لنډ مثال درکړم. د ښځو حقوق زموږ تاسو په فرهنګ کې موجود لري، په دین کې مو موجود لري، صحیح ده که څلور هغه ښځې، پنځه هغه ښځې وردي زمینه ورته سیستم د استخباراتي بین المللي مساعدې سازمان ملل چیني وایي ښځې حقوق نه لري. نو ته چې د دې حاکمه په شل کال کې ستا حقوق د کمه شو، ګوره د دغو ګوره د دې شیانو موږ مخه ونیول کراکره. سازمان ملل چې دی هغه مملکتونه چې ما مخکې ورته ویل مانیفست ابزار پوه هغه خلاف زموږ د معنویتو د دینو هغه زموږ د فرهنګو هغه هلته کار کوي، فعالیت کوي، د هغو مخه کراکره نیول شوې ده. ته به شاید وفې چې په دې وخت کې دا خلک خو وایي چې داسې داسې زه د هغه ګروپ یا د هغه ټیم چې په امریکا کې بالاخره پر حکومت قوي شوی دی ورته ویلي چې باید پیسې د کنګل علاقه په هغه ټیم چې په آلمان کې، هغه ټیم چې په شورای امنیت کې کار کوي، هغه دوی بالا پوهېږي چې موږ د انسانانو سره موږ خو نشو کولی چې موږ 40 کاله پر یو ایډیالوژي باندې جنګ کړی دی. کوم ټیمونه دي چې هلته کار کوي په حکومت فشار اچوي؟ افغان حکومت خو د امریکې کانګرس ته یو لیک استولی چې تاسې خپل نفوذ وکاروئ په حکومت باندې. خو واورئ هغه ورته ویلي چې تاسې خپل نفوذ پر حکومت باندې، کانګرس خو هلته فرق کوي، هغه د خلکو څخه راپورته کوي، هغه داسې نه لکه د افغانستان پارلمان یا د افغانستان څه بله مجلس سنا. نو اوس دا هدف چې دغه رقم چې د وزارت خارجه دا کار کوي، دغسې باید ټول افغانان چې احساس د حب الوطن ولري او پوه شي چې زما مملکت د دغونې شهیدانو د څه خطر ورکړي وه. هر دو طرف د افغانان چې مړه شوي تلفات یې ورکړي، د ټولو غمونه په دې مملکت کې پاتې دي، صحیح ده که نه امریکا په درد وخوړه، نه شوروي په درد وخوړی، نه اروپا په درد وخوړی. نو فلهذا موږ اوس په چیز کې درګیرو په هغه کوچنۍ حلقاتو کې چې هغه د بیګانګانو دپاره هغه هم نتیجه نه ورکوي. ته ما مخکې درته ویل چې کار جریان لري، ته به په یوه میاشت کې وګورې چې هغه هم ډېر خجالت شي. سازمان ملل هم زمینه مسایلو کې د افغانستان یوه نماینده ته او ایالات متحده امریکا به هم مسایدي او دغسې به اروپایي ټولنه به هم مسایدي. اما موږ په هغه بیګانه حرکاتو کې نو دا دي څوک چې د دې شیانو مخه نیسي چې ملګري ملتونه غولېږي، امریکا غولېږي، ناټو غولېږي. ما مخکې څه درته ویل هغه حلقات چې د دیموکراسي څخه غلط تصویر و دنیا ته د دا حلقات معلوم دي، دا کړی هغه بې فرهنګه کثیفې نو که زه دلته درته وایم څوک یو تا خو ولیدل په دې پارلمان کې هغه کثافتونه چې د څوارلس ښځې چې ولاړې هلته تا یې نه پېژندې، تا ته اخلاق نه و معلوم،
موږ ته نه معلوم لعنت دې په هغه افغان چې په خارج کې ناست دی هغه ته چکچک هم کوي هغه څوک و نه اخلاق درلودی نه په خپل کلي کې عزت درلودی نه په خپل کورنۍ کې عزت درلودی هغه څوک و هغه زما نمایندګي کوي سازمان ملل به مجبور شي د افغانستان سره د مشکل په یوه میاشت کې څه کوي زه ته مخکې د یوې میاشت بیانوي کینه کې حل د افغانانو دونې ساده خلک نه دي چې تو فکر ورته کوي دا همداسې زه د امارت څخه هېڅ خبر نه کوم نو د امارت سړی یم اما موږ ته معلوم دی چې څه کار جریان لري داسې نه دی چې تو څه روان دي خو ووایې چې ولس پرې پوه شي ګوره تحرکات روان دي مجبور مکلف دي سازمان ملل به افغانانو ته نمایندګي ورکوي دغه امارت نن په 100% مځکه کې حاکمیت لري څوک یې ومني کې ونه مني که د خلکو همکاري د دوی سره نه وای تاسو پرون وایي مشوره د وزیر خارجه خبرې د امریکا وایي چې موږ دوی سره په دې توافق کې به امنیت راوستلی دي تاسو د آلمان نظریات وانه ملګرو ملتونو استازي دا خبره کوي چې امنیت شته خو نور مسلو ته مشارکت ګوره کوم مسایل زما په فرهنګ کې مداخله کول ما د اروپا په فرهنګ کې مداخله کړې نه مې کړې نو دوی اجازه نه لري هغه مانیفست ډلې چې مانیفست هغه خلاف زموږ د دین ډلې چې هلته فعالیت کوي یا د قدرت تشنې دي یا د دې ځای د کرک پیسې وړي دي انتقال کړي د هغو داستانونه بالا په حالت د ختمېدو کې دي ما ګوره موږ تاسې په هر بار چې په دې کې مو نظر ورکړی هغونې پیشرفت په نړیواله کې سوی دي په هر وار چې موږ ته دلته بحث کړی زه بیا هم درته ته به یې ګوره مخکې تر یوې میاشتې موږ څونه یو د ساور به افغانستان ته به ولرو او څونه د افغانستان امارت به څونه پیشرفت وکړي په دې کې اوس نړیوال نشي کولی چې په دې کې تر اخره مخه ونیسي تر څه وخته پورې به دا مخه نیسي دغه اوس زه خبر یم چې نړیوال کومکونه به کم حد ته را روان دي او څنګه یو پلټفورم غواړي ته جوړه کړي او دلته هغه مافیایي کړي چې صادقه وي هغه کومې مؤسسې بیا غواړي یا ریلایف کړي په دې باندې بحث روان دی حتی په دې باندې بحث روان دی چې د کوم مملکتونو څخه خریداري وشي چې د دې مملکت سیستم بیرته عیار سي کار کنه مهربانی پیگیر صاحب آل با در نظر داشت گفتهای دکتر صاحب و این پیشنهادی که نماینده خاص سازمان ملل در امور افغانستان داره که افغانستان باید فراموش نشه و به بحران اقتصادی افغانستان توجه شود چقدر در موضع‌گیری امریکا انعطاف یا نرمش خواهد آمد تا پولهای منجمد شده دوباره آزاد شود؟ عاطف صاحب عزیز ببینید امریکا و کشور نیست که پیشتر دوستای ما مثال‌ها رو دادن که بیخبر باشه از حالت افغانستان و در طول 20 سال هم بیخبر بود که غنی چقدر دوزی میکنه و کرزی چقدر دوزی میکنه و فلان وزیر چقدر دوزی میکنه اونا آقا بدن یگان بیخبری شدیدیم دیگه ولی فریاد میکنن ما نمیفهمیدیم که در این فریاد میکنن ببینید خب ولی روی از خودشان کشیدن بردن همه چیز درشان هم پولا رو در تهران اموا برش داد که در بانکای چیز نمانه یه خود یکی مسائل تلویزیونی است که صحبت میکنن یکی مسائل است که پشت پرده رو کل ما میفهمیم که اگر غنی 40 ساله جاسوسشان نبود کرزای کالمی از 40 ساله جاسوسشان نبود اونا رو نمیآوردن سر ما تحمیل نمیکردن به نام رهبر و لیدر و رئیس جمهور برای فعلا کجاست کارشون نبودی رفتن ولی یک موضوع رو خدمت شما بعض دیگه طرف هم میره خود امریکا میخواست که این رقم رسوا شود همین رقم شکست بخوره ببینید خب امریکا من پیش از اینکه طرف شما بگم یک روزنامه امریکایی رو خواندم که در مورد دوستای ما گفتن که این چیز ما رو دست نزدن ولی همون روزنامه امریکایی افشا کرده بود که 12 تریلیون دلار اینا از اوریانم کانفرونیوم مواد مخدر پیدا کردن تو 20 سال یا میگن 2 تریلیون دلار مصرف کردیم ولی 12 تریلیون دلار اینجا بودن میبینید 1 گرم کانفرونیوم 28 میلیون دلار است 1 گرامش ولی ما کوهایش داریم ما سر موضوع خود بحث امریکا که با خود چقدر ببینید یکان بار ما صحبت یکی از رئیسای آیسای بر شما میکنم شاید شما هم شنیده باشید در یوتیوب هست اونا در مورد امی داعش گروپای تروریستی که صحبت میکردن گفتن که در پاکستان هم یکان عملیات اونا میکنن گفت آقا ما میفهمیم باید بکنن با خودمون میگیم بکنن و در فلانی جای 200-300 نفر رو کشت گفت کشت ببینید
کل دنیا میفهمه که داعش ساخت امریکاست. رئیس جمهور ترکیه وقتی که پیش پوتین رفت قرار کرد که داعش به پول کدام کشور، به سلاح کدام کشور و به اشاره کدام کشور بزرگ در خاک ترکیه جور شد که باز او بخش در جهان در یک روز برشان 5000 موتر از ژاپن خریدن. به کدام پول؟ در اون وقتی که داعش فعال بود در شرق میانه، یک بیلر نفت $180 شده بود، ولی داعش به می کشورها $18 مفروخت. منافع نیست. بسیاری چیزها را کشورهای بزرگ حتی امو بزرگی خود با پول چنج میکنن، حالش میکنن که امروز امریکا کرد. اگر ما ببینید یک مواد مخدر امو راپور سازمان ملل متحد شما یک بار بخونید، بعد از اینکه ناتو داخل افغانستان شد 70 مرتبه قاچاق و کشت از او اضافه شد. باید کنار ملل رو از بین ببرن، ولی میگه من نمیگم، سازمان ملل میگه 70 مرتبه اضافه شد. چرا؟ ببینید 1 کیلوگرم در من $10,000 بده باشه، ولی در امریکا که میرسه و $2.5-3 لک میشه. یک بزنس بسیار قلار بکنه میکنن. اونا نفع بردن از این کشور غریبی بیچاره ما که امروز به اصطلاح قربانی سیاست همون خام از اونا مردم بیچاره و غریب ماست که ما امروز منتظر هستیم که کدام کشور به ما یک کپاهرد بده تا مردم خود نجات بدیم. ولی یک موضوع باید بگویم که افغانستان از ایالت مبرایه دیگه کس بخواه نخواه. ما این روزا را چندین بار دیدیم، اولین بار نیست. خب خیر، اگر اجازهتان باشه بس در این موضوع پس برمیگردیم. جنرال صاحب، هغه توصیه چې افغان حکومت ته کیږي د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لخوا، هغه دا د دنیا ته هم وایي چې افغانستان یوازې مه پرېږدئ، خو افغان حکومت هم وایي چې هغه تېره 15 کلنه دوره بیا مه تکرار. دنیا سره باید اړیکې جوړې کړي، دنیا نه پرته ژوند امکان نه لري، او دنیا سره د اړیکو جوړېدل بلا شکه په ځینو شرایطو پورې تړلي دي. څومره تاسې د جوړې امکانات ګورئ د افغانستان او د دنیا ترمنځ؟ زه وایم که د ملل متحد توصیه دا وي چې تیر نظام ته د طالبان نه ځي. تیر کې دا نظام چا دې حالت ته راوستی و؟ همدغه امریکایانو که نو، ولې په هغه وخت کې د طالبانو په ځای 95% خاورې په لاس کې دوی د پنجشیر ولسوالۍ په رسمیت پېژنده؟ ولې په ټوله دنیا کې د هغوی سفارتونو حق خو د دې و چې طالبان په رسمیت وپېژني. دا چې طالبان بیا هم له ډېرو مشکلاتو او ستونزو باوجود له هغه حالته راووته، په ټول هېواد کې امن راوسته. که دا طالب نه وای، ته څه فکر کوې تر اوسه پورې به د پښتنو پیغلو سینې نه پرې کېدلې؟ که دا طالب نه وای، د تاجک او هزاره او پښتون په نامه باندې به دا هېواد په دې حالت ته کوم حالت قبرستان به دې جوړ که نه؟ د موږ تر ټولو ښکلی او ښایسته ځای دارالمان ماڼۍ وه، د هغه ما په خپله لیدلي، حتی د برق ساقطونه او لینونه یې ویستلي وو. خو طالب خو د هغه وخت هم یو ضرورت و. تنها په کابل کې 10 تنظیمونه او 10 بادشاهانې وې. ارګ په مخ کې په محمد خان د بل تنظیم و، اخواته پسې لاړې بل تنظیم و، د خلکو په سرو میخونه وهل کېده په نامه د پښتون او د تاجک او د هزارې او د ازبک. څه حالت وسو؟ دا ګیلمجان ملیشې چې دوی ته نه مارشالان او جنرالان جوړ کړه، دا چا وکړه؟ خو همدغه امریکا وکړه. دغه امریکایي جنایتکاران اوس راځي، همدغه ملل متحد هم زه عین امریکا بولم، دغه امریکایي جنایتکاران دا د بلیک واټر تالیڅټي دوی راجګېږي اوس بیا په دغه نظام باندې تاخت و تاز کوي. ښه ده، هغه تېر 15 کاله نظام د طالب تا چپه که نسکور دی که ټوله نړۍ دې ورته اشار که طالبان دې له صحنې وویستل. په دې هېواد کې د ژوند کولو حق هم نه ورکوه. بالاخره سبب دا شو چې د ناټو امپراتوري همدغه طالب ونړوله. تېر 20 کاله په افغانستان کې امنیت و که اوس امنیت ده. په تېر 20 کالو کې فساد ډېرو که اوس ده. په تېر 20 کالو کې مواد مخدر ډېرو که اوس ده. په تېرو 20 کلونو کې د خلکو کورونه ورانېدل زیات که اوس. په تېرو 20 کلونو کې زندانونه له افغانانو ډاکو که اوس ډاک دي. خو دغه ټول حالت ته طالب تغییر ورکړه، په یوازې سره تغییر ورکړه. نه دا چې د چا مرسته او همکاري نه ورسره، ګاونډیانو په شمول ټوله نړۍ پښې وهلې، ټول نړۍ ورته دښمن و.
طالب خو امن راوسته، زندانونه یې مات کړل، مواد مخدر صفر ته راکته کړه، امنیت یې راوسته، چاپې نسته، خودمختاري لرو، دا هیواد زمونږ ده، د بهرنیو قواو د ټانګونو شاته مو وزیران نه دي روان، د وزیر او د ولسمشر څه لارګ نه وځي جادې نه بندېږي، خو دغه ته امن وایي. نو اوس چې ملل متحد له ده سره همکاري نه کوي، نورې بهانې غواړي. ملل متحد له موږ نه دا غواړي چې په سټیج باندې بیا جنکۍ وګډوو. ملل متحد له ما نه دا غواړي چې د صلاح الدین رباني غوندې مردګو خانې دوی ته جوړې کړو. ملل متحد دا غواړي چې په سړکونو د بربنډې جنکۍ وګرځي. دا خو اروپا نه ده، دا افغانستان ده. هغه څه چې د منلو نه دي ملل متحد دې پیشنهاد نه کوي. د بیان ازادي ده، مخکې خبریالان وژل کېدل، د ورځې د میاشتې 10 خبریالان وژل کېدل، اوس ولې نه وژل کېږي؟ خو همدغه د بیان ازادي ده چې هر سړی خپل نظر کوي. تر ټولو سختې نیوکې په نظام باندې اوس کېږي، ماته مخامخ خلک کوي. نو خو هغه کوم اصول چارچوکاټ د حکومت د رسمیت پیژندلو دپاره د طالبانو په سلو کې 120 پوره کړي دي. نن زموږ امنیت د امریکا تر امنیت بهتره ده، نن زموږ استخبارات د هغوی تر استخبارات بهتره دي. که بهتره نه وي، د امریکا په خاوره کې امریکایي تیاري جګیږي، امریکا بلډینګونه تر هدف لاندې نیسي. له دې نه چې هغوی مجازات خپلو استخباراتو خپل فوج او پولیس ته ورکړي، لښکرکشي په افغانستان باندې کوي، د هغوی کساد له افغانانو نه اخلي. نه د افغانستان تیاره وه، نه د افغانستان میدان هوایي و، نه د افغانستان پیلوټانو، نه دغه خلک افغانانو. جرم چا وکړه، جنایت چا وکړه، سزا یې چا ته ورکړله. که هغه جنایت خو تر هغه 100 وارې زیات امریکایانو دلته جنایتونه وکړل، دلته خلک ووژل، عام ولس یې ودونه یې بمبار کړه، جنازې یې بمبار کړه، جوماتونه یې بمبار کړه، مدرسې یې بمبار کړلې. امن یې ولې ماته رانوسته؟ زه نن ولې په اقتصادي بحران کې واقع یم؟ ولې زما خلک تېښته کوي له هیواد نه؟ ولې د زما کدرونو ته تیارې درولې، چوکیګانې د تېستلو په ضلالت باندې له دې هیواد نه وویسته؟ ولې د دفاع وزارت جنرالان له دې هیواد وویسته؟ ولې د ما 100 پیلوټان چې د دې هیواد په شتمني روزل شوي، ولې د هغه امریکا ته ویوړل؟ اوس چې زه تیارې لرم، پیلوټ نه لرم، دا جنایت خو امریکایانو کړی ده. زه به پیلوټان وروزم، 6 میاشتې 1 کال به دا تکلیف وي، نظامي جنرالان، نظام به جوړ سي، اردو به جوړ سي. خو دغه جنایت خو امریکایانو وکړه، د دې په خاطر یې وکړه چې نظام چلنج کړي. اوس د ملل متحد له دې نه چې په طالبانو ته پیشنهادونه کوي، نیوکه کوي، که دا د امریکا تاسیس شوې اداره نه وي، که دا خپلواکه وي، د دغه تېرو 20 کالو جنایتونه د له امریکا او له ناټو نه پوښتنه وکړي که نه. دلته زموږ تاسیسات، زموږ عامه شتمني په بل مخ کړله. 20 کاله موږ د ترقۍ له نګاه نه شاته واچولو. نړۍ کوم چې ته لاړله، اقتصادي پروژې دي د کومه دي، ولس ته کار کومه ده، دوی ولس ته همدغه کار ورکړی چې اردو ته لاړ شي، پولیس امنیت ته لاړ شي، ټوپک په لاس واخلي او لا خو طالب مساله ورته وجنګېږي چې بیا وژنې وای. دا خو مجبوره ده د تنخوا په خاطر اردو نظام ته تللی. بیا د اردو هم داسې اردو جوړه کړه چې اخرنۍ تیاره د له افغانستانه نه ووتلې، اردو د ټوله داړې واړې شول، امنیت ملي د داړې واړې شو، نور ارګانونه د په بل مخ شول. ولې ملل متحد دغه پوښتنه نه کوي چې تا په میلیاردونو ډالر په اردو باندې ولګول، هغه د یو طالب په وړاندې ولې مات شول؟ دا پوښتنه خو باید له اروپایي اتحادیې له ناټو له امریکانو نه وشي. نړۍ دې ترې نه وکړي، خپله د دوی سر په ګریوان کې کته کړي. دغه اردو چې دوی موږ ته نازوله، دغه اردو چې دوی اکمالوله، دغه اردو چې دوی د نظام په نامه جوړ کړه، ولې مات شو د طالب په وړاندې؟ په ټول د 10 ورځو کې ټول افغانستان ولې پرېښوده؟ ولې هغه وسایل، ولې هغه ډیپوګانې تالان شولې؟ د عراق برخلیک سره موږ مخ کېدلو که کابل ته طالبان نه وای ننوتلی. دلته ټول هغه خلک چې استخباراتو سره کار کوه، همدغه غني دا جنایت وکړه، طالبانو ته حکومت ونه سپاره، دفاع وزارت، د داخله وزارت، د امنیتي ارګانونو د صفري قطو دروازې د خلکو په مخ لاس پرېښودلې. دا چې د عراق حالت ته مونږ لاړو، دا چې دلته د سویا او د سني جنګ شروع نه سو، دا زمونږ خوشبختي وه. دا زمونږ په ملت الله رحم وکړه. کنې قسم په خدای څه حاطف صاحب په کابل کې به د وینو ویالې روانې سوی، والله په سوریه او په عراق باندې به د شکر ویستلی وای. هلته د کابل په دروازې کې طالبان درولي وو چې داخل نه سي، زه در باندې بمبار کوم. دلته د ټول امنیتي ارګانونو دروازې د خلکو په وړاندې خلاصې پرېښودلې، اردو نظام ټول ورک سو. څه سول؟ ډاکټر صاحب، دا د داعش مسله 3 ځلې یاده شوه. هغه هم به اندېښنه ښیي چې داعش اوس په ټول افغانستان کې فعالیت لري او اسلامي امارت نه دی توانېدلی د داعش مخه ونیسي. د داعش ریښه، البته د ریښې په اړه مختلف نظریات دي. موږ ادعاوې ګورو، د روسیې ادعا یوه ده، د امریکې ادعا بله ده، د ایران ادعا پر ایران، پر پاکستان،
په روسي په امریکې تورونه مختلف دي. داعش له کوم ځایه راځي چې دومره توان پیدا کوي چې اوس د افغانستان په هر ګوټ کې کم تر کمه یوه پیښه رامنځته کړي، یوه چاودنه وکړي؟ خبره یاده کړله داسې لایف زه به درته خلاف درته اصلی داعش یا دولت اسلامی عراق شام پروسه نه وه، پروژه نه وه، یو حرکت و. زه په جریان کې هم ابوبکر البغدادي د ډېر پخوا څخه مې پېژندی، دا ټول ته معلومه ده. زراعت نسل دیوان چې بحث وکړو د جهاد په وخت کې هم یو تقریبا 3 واره افغانستان ته راغلی. بیا کله چې ولاړې په عراق کې هغه ظلمونه، هغه جنایات چې مالکي په عراق کې وکړله، بالاخره چاره نه وه، داعش ایجاد شو، د القاعدې د یو بحث څخه ایجاد شو. ډېره مهمه موضوع چې دا د په افغانستان موږ هم دلته درېږو. یو هغه د زرقاوي مسله ده، هغه خو د القاعدې نه مخکې ایستل شوی و. زرقاوي خو بیخي خدای دې وبخښي انډیوالي وه، موږ ته ټول سابقه مجاهدین. یعنی خبره په چیز کې ده، خبره په دې کې ده په داعش لکه تاسو اوس مخکې د داعش موضوع په افغانستان کې اصلا هغه شی چې BBC نشرات او UK نشرات او انټيليجنس سرویس په دې کې ډېر غټ کوشش کوي چې ډېر غټ یو دغه ایجاد کړي. دا موضوع اوس معلوم الحال شوی، یعنی دا په هغه حد نه ده. په افغانستان کې اصلا داعش اساسي وجود نه لري. دلته یو نفر راپورته شوی دی په نامه د منیر چې د کونړ و، نه داعش اصلي سره روابط درلوده نه کوم بل شی. بیا دغه شاخې چې جوړې شولې کله چې امارت اسلامي افغانستان ته نه و راغلی، یعنې حکومت یې نه و په اختیار کې نیولی. که ستا په یاد په دغه موضوع باندې موږ تاسې ډېر غټ بحث وکړئ، د دولت خلکو حتی تهدید اشاره وکړل موږ تاسو. خبره چې شوه، خبره په دې کې وه چې داعش اصلا دلته وجود نه لري. داعش یو پروژه ده، په نامه د داعش یو پروژه ده چې دا چا ایجاد کړې. بیا نو څوک دي چې د داعش په نامه جنګېږي؟ خدا به زه درته د داعش په نامه باندې ته اوس وګوره دغه بودیجې چې دوی مصرفوي د افغانستان و فقر ته راوړل. اولینه ریزرویشن پروژه د چا وه؟ د غني د حکومت وه، چې د سازمان ملل متحد گزارش ووایه چې 76% افغانان فقر زیر فقر په هغه وخت، یعنی چې دا په $1,000,000 هم راتلل. ډاکټر غني په خپله ویلي 90 سلنه خلک په فقر کې ژوند. زه د سازمان ملل گزارش چې په هغه وخت کې موږ هم په دې کې کار کوئ 76%. نو اوس تر اوس فکر وکړه دغه فقر ایجادول ته دوی ډېر کوشش وکړي چې زمینه مسایل کې چې په نامه د خراسان د ډلې دې ګروه ته څه شی ورکړي؟ رشد ورکړي. بیا تاسې د شبرغان په جنګ کې ولیدل چې پر دوی باندې امارت اسلامي مولوي صاحب قره په هغه وخت کې حمله وکړه. دوی په حالت د ګریز کې شول. ما او تا شاید دغلته مو بحث وکړو باندې چې دوی خلک په هلیکوپټرو کې مخفي چاره انتخاب کړ، امنیت ملي وخت را انتخاب. په دې موضوع کې دا یو پروژه وه چې دوی جوړه کړې وه چې په دې کې انګریزان وه. زه بیخي په دې په جریان کې وم چې دوی وغوښتل چې دا سیستم څنګه کړي چې طالبانو د اسلامي امارت په ضد باندې وجنګي. نتیجه یې ورنه کړه، ناکام شو. په دې چې د افغانستان اوس پوښتنه دلته ده، امنیت ملي یا تیر حکومت سره خو دومره امکانات نه وو چې یوه بله ډله جوړه کړي، پیسې ورکړي، وسایل ورکړي، تجهیزات ورکړي. مرسته ورسره چا کوله؟ مرسته ټوله مادي مرسته چې وه په هغه وخت کې هغه بودیجې چې راتلې، پیسې چې راتلې په نامه د ضد تروریزم باندې چې څو ادارو ته د دولت تسلیمېدلې ډېره غټه بودیجه وه. دا مه وایه چې بودیجه نه ورسره د کوم ځای نه راتلې؟ د فرانسې جلا ورکول، انګریزانو جلا ورکول، UK او امریکایانو جلا ورکول، حتی عربي مملکتو جلا ورکول دا بودیجې دلته راتلې. یعنی د دې ډلې په ته که اجازه راکړې حتی $70 میلیونه د میاشتني دغه ستا ایران مملکت ورکولی. پوه شوې دا چې اوس موږ تاسې نارې ورته وو ښه مملکت دغه پیسې به راتلې د دوی څخه به چی جوړېدل په هغه فقیر مملکت کې لکه افغانستان فقر و دې حالت ته رسېدلی. دوی په پاکستان کې هم څو کمپونه جوړ کړل، په نورستان کې هم جوړ کړل چې دوی د داعش په نامه څه شي ایجاد کړي، یعنې پلټفورم داعش کې چوکاټ اصلا داعش نه دی دا چې زه ووایم چې دا ولې شاغلی د خراسان دلته دوی نوم نه شوی انتخابولی. ما او تا په دغه تلویزیون کې بحث ورباندې کړی چې دا خلک 2 کاله کېږي چې زغلي چې نوم ورته انتخاب کړي، په دې ملنګان نوم چېږدي، په دې غریبان نوم چېږدي، څه شي وکړي بله چاره یې نه هغه داعش ورته ایجاد کړي.
دوی هدف او استراتیژي دا ټوله په څه خاطر چې اما دغه طالبان ما په هغه وخت کې وویل ما طالبان د 1962 ایجاد شوي دا ډېره غټه د علماو یو حرکت په هغه وخت هم دا د دې ضعیفول یو حماقت دی په افغانستان کې دا د افغانستان په ګټه نه دی په هغه وخت هم په دې بحث وکړي نو اوس هم درته وایم چې دا داعش نشته اوس خبرې امریکایان مازې هغه موږ ته ګورې یو شی بلوو اور بلوو صحیح ده که بیا څه ورته وو پاکه ورته وو وپوهېدې امریکا اوس وظیفه یې د پاکه وهلو ده یو چې دا ټیمونه چې په امریکا کې دي هغه د انګریزانو دغه حرکت ته پاکه وایي اما دغه موضوعات هم تر هغه ځای زه خبر یم په قطر کې دا موضوع سره حل شوې ده چې قوي داعش دلته وجود نه لري او هغه تروریستي ډله چې دوی هر نوم ورته وهي د دې به ډېر ژر مخه نیول کېږي چې مدیریت به ونیسي او مخکې د زندانیانو ویل تر 600 جنرال صمودین ته معلوم تر 600 ډېر داعشیان په مستنده توګه ګرفتار شوي دي بندیان دي نو دا چې نړیوال د محکمو تضعیف شي زه په نړیوال دا اعلان غږ کوم چې ته کوشش وکړه نړیواله ته سره صلیب ته وظیفه ورکړه چې د بندیانو څخه وارثي وکړي چې ستا مشکل حل شي چې د ملت مشکل حل شي اصلا پر دوی باندې هېڅ کوم دغه نشته په دې چې موږ خپل معلومات موږ دا کار کوو د حکومت تر په دغه رابطه باندې چې خلکو ته ضرر ونه رسېږي تا ته معلوم ده سیول رایټس هم حقوق مدني دا ټول مسایل درکو نو زه دا وایم چې بهتره به دا وي چې د افغانستان څخه دقیق ګزارشونه جوړ شي نو په هغه وخت کې به افغانستان و بحران ته نه ځي او که هغه درې څلور فراریان چې دلته هم کوم ګل نه وکرلی دلته هم کوم دستاورد نه لري او بیا هلته ولاړ شي کله پناهندګي ورکړي ایټالیا ته کله اسپانیا ته کله جرمني ته هغه هم بیا نه مني حکومتونه خو دغه حکومتونه هوښیار دي نه مني ردوي یې بیا ورته وایي تاسې یو ار لایک ټو ګیسټ وایي تاسې لکه مېلمانه دلته اوسئ یعنې نه یاستئ نه منو ټول د جدوسیې درپسې راځي نو اوس خبره په چیش کې ده خبره په دې کې ده چې بهترین لار به ودغې چې هغه اساسي ټکي ته نړیوال هم توجه وکړي چې کوي یې تر هغه خبره په دې چې په نړیوالو کې به هم انسانان وي داسې نه ده چې ټول د حیوانانو پر رقم په څېر فکر ولري په نړیوالو کې به هم دغسې خلک وي چې د خپل مملکت ګټې به د افغانستان سره په ښه روابطو کې ولري. مهربانی پیگیر صاحب ولی سوالم در میست که باید ما در موضع‌گیری هر دو طرف شاهد یک انعطاف باشیم که رابطه بین افغانستان و جامعه بین المللی تأمین شود از این مشکلات موجود براییم با در نظر داشت گفتهای جنرال صاحب چقدر این زمینه را شما عملی میبینین چقدر راه هموار شدنی است برای انعطافاتی که این تعامل ایجاد شود؟ ما هم پیشنهادهای سازمان ملل و این کشورهای زیدخل که هر روز سفر میکنن که ببینید تقریبا اکثریت کشورهای جهان حالا به نام نماینده خاص در مورد افغانستان دارن که اینا میاین سفر میکنن اونا بعضی کشورها نیت خوب دارن در مورد افغانستان ولی بعضی کشورها نیت های خوب ندارن در مورد افغانستان و اول بیایم سر حکومت که میخواین حکومت همه شمول باید جور شود که برای فعلا اگر این حکومت امارت اسلامی دفعتاً برای امروز این حکومت جور بکنه من میفهم که نتیجه خوب نمیده ولی کشورهای همسایه نزدیک ما بسیار زیاد به خاطر منافع شخصی خود سر این موضوع زیاد پافشاری دارن دیگه موضوع ایجا سر حقوق زناست ما همیشه گفتیم افغان ها بر علاوه ای که خوب مسلمان هستند بلکه حتی از بسیاری کشورهای عربی کده ما سر مسائل افغانی خود زیاد پافشاری داریم به اسلام افغانیت خود میخواهیم حفظ بکنیم که بسیاری پیشتر دوستان اشاره کردن که بسیاری چیزها را ما نمیتونیم فرهنگ ما فرهنگ اسلامی است نمیتونیم ما نه تنها فرهنگ اسلامی فرهنگ افغانی جداست همین فرهنگ افغانی بسیار نزدیک است بسیار جد نزدیک است ولی چیزای مثال که ما داریم تا بسیاری کشورهای عربی ندارن همین افغانیت و غیرت و عزتداری ما بسیاری کشورهای عربی نداره این باید کشورهای جهانی بفهمن این که اونا سر مسائل مکتب از اروپا کده از کشورهایی که سر ما فشار یکی امی معقولیت ای خواست هاست
چقدر معقول است چقدر نیست. ببینید خب یکی راهی برای کنار آمدن وجود داره یا نه؟ حتما ببینید خب این که کس بخواه نخواه خب 6 ماه بعد 7 ماه بعد امارت اسلامی نمایندهش هم شیعه همیال حکومت تزیان خود شهر رو چیغ میزنن که مقت است. این جامعه جهانی اینا رو باید درک بکنن که یا بریم امروز اینمی ضرور است. اگر میال من را از جای وزیر بسازن من مستزیا ازنور مصر نمی باشم به خاطر من جز از یا نیستم. اینا مصر از برای این شرایط امروزی که مبارزه علیه ببینید اونا چند موضوع رو میگه میگه دوزی که صاحب خانه رو میگه هوشیار باش. از یک طرف داعش هر روز در موردش تبلیغات است که داعش هست داعش بزرگ است شما نمیفهمین دیگه و دیگه به خاطر که اونا بزرگ جورش کده میرن نه تنها جلوه میتنشه بلکه کمک هم میکنن اونا را. از طرف دیگه باز چی میگه والا می زندانیاش چطور میشه ببینید خب میگه دوزی که زندانیاش چطور میشه. خب بیاییم که اگر میخواهیم که وضعیت کنونی افغانستان کنترل شود خیلی بیاییم دست با دست یک جای بتیم باور کنیم که هم امارت اسلامی حاضر است هم مردم افغانستان حاضر است. ولی ببینید هر روز جلسه است عاطف صاحب هر روز جلسه است ولی ما هر روز از گشنگی مرده میریم یک کار عملی نیست. نتیجه نیست. کمکی که اعلان شده هنوز نرسیده. همون 1 میلیارد و 100 میلیون دلار که تقریبا 2 ماه پیش اعلان کردن ولی تا بالا $1 شما تا بالا نمیتونید. بیاین که سر این موضوعایی که به دلخور مردم مهربانی تشکر پیگیر صاحب. جنرال صاحب پلان به الفاظو که یوه مسئله یوه پوښتنه چې اسلامي امارت ته ضرور راګرځي هغه دا ده چې د داعش د اصلیت او ریښې او بنیاد په اړه ولې پوره څېړنه تحقیقات نه کوي دنیا ته یې نه ښیي چې دغه داعش ته رالیږي که هغه بلې رالیږي هغه بلې رالیږي خو دا یې اصلیت دی دا یې هویت دی. نو خو چې ریښه لري نو ریښه باید څنګه چاته وښیي نو بې ریښې دا له کومه ګوره دا آسمان نه خو نه چې دی یو شی چې ریښه نه لري یو شی چې ادرس نه لري یو وګوره طالب 20 کاله د نظام په وړاندې جنګېدل جنرال صاحب خو تاسو ته به یې ویل طالب بې ادرسه نه و د طالب ادرس معلوم دی معلومه دا شعار معلوم دی خو دوی نه لري ریښه نه لري. نو خو چې نه لري دغه وسلې له کومه کوي پیسې له کومه کوي تجهیزات له کومه کوي د کوم ځای راځي د کوم څه راوځي د نظام په سقوط باندې دا مخکې چې ما درته ویلې چې دوی غوښتل چې موږ د سوریې حالت ته بوځي خو په دغه رقم باندې داعش زندانیان یې خوسې کړل مسلل بګرام نه راووتل طالبان ورته بمبار کړه داعش ته یې مخه ورکړله بګرام خو صحیح ده منل مسله ووتل له زندانو راووتل. اوس دا چاودودین کوتې کې کومه کوي د انتحاري وسایل له کومه کوي ترانسپورت له کومه کوي دا انتقالوي په افغانستان کې دا شیونه ناممکنه نه دي دا ډېر اسان یعنی دننه همدلته دي هماغه خلک دي نور ډېر کم دي نه ریښه میښه د داعش نسته نه په سیمه کې سته صرف امریکانو په ډېرو ګزافو مصارفو باندې داعش تلابي کوي داعش ته پیسې ورکوي داعش ته جای پیدا کوي خو ناکامه دي. هغه بل ځوان غږ کوي چې 2000 داعشیان له منځني ختیځ نه شمال ته انتقال شوي لارې نسي راتللی 2000 نه 100 نفر هم نسي راتللی پوتین به هڅه پوتین به ترې ډارېږي موږ د داعش سره جګړه کړې د داعش غیرت د داعش همت د داعش هر څه موږ ته معلوم دي زندانیان یې موږ سره دي یعنې داعش په اصل کې یوه خنثی لوبه ده چې امریکانو په کار اچولې ده همدغسې به شرمېږي لکه تېر 20 کالو کې څو داعش نه دی د افغانستان ملت تشویش نه لري داعش په وړاندې موږ دومره جدي یو چې هیڅ امکان نه لري چې داعش په افغانستان کې ریښه پیدا کړي. مهرباني ډاکټر صاحب تاسو په پلان په الفاظو کې د داعش ریښې به زر وچی شي که په یوې لویې لانجې به بدل شي. زه به انشاءالله د افغانستان ملت د افغانستان ټول افغانان ته په داخل خارج لکه هماغه رقم چې اطمینان ورکړی چې موږ د صلح به راځي ولې دوی راغله چا نه منله که په یاد د دولت نمایندګان به خیز و جسفال شي د حکومت دغه وخت. زه اوس درته وایم چې لکه هغه چې مبین صاحب ویلی اصلا داعش ریښه نه لري ما مخکې درته ویلی دلته دا یو څه ورته وایي کفې روی او که نه موږ تاسو چې یو متل لرو په فارسي د اوبو د زګ دی دا تا مخکې ویل سلاوي د کومه ځای کې افغانستان انبار د شرقي و غربي سلاو ګرځېدلی و
هغه پیسې چې دوی ته راځي پیسې خو به راځي ورته. ګوره هغه پیسې ته رقم محترز ما مخکې درته ونه ویل هغه مدیریت د پیسو د دوی به هم وچېږي بالاخره په هغه کې افغانان دي موږ یو د احنافو مملکت یو په موږ کې د داعش پدیده امکان د رشد نه لري ډېر کوشش وکړي یو وخت کې که ستاسو په یاد د جهاد په وخت کې د سلفیانو په نامه باندې د وهابیانو په نامه نن وهابیت او سلفیت په سعودي کې ختم شو نو دا پدیدې به دوی به داسې کوي چې هغه خپل تروریستان به راټولوي بالاخره دلته به په موږ باندې ختموي یعنی دوی هېڅ شی نه لري یعنی بنیادي حرکت نه دی لکه مخکې چې ما درته ویله بنیاد نه لري چې یو چیز چې بنیاد ونه لري لکه هغه اجیر تروریست چې خریداري کوي او ما مخکې درته ویله چې امارت اسلامي طالبانو تحریک د اوس څخه نه دی د 1960 د روسانو په مقابل کې مولوي صاحب محمد موسی کلیم او حاجي عبدالرازق او مولا رباني اخوند بیا په سان پس راغله اول په راس کې مولوي صاحب محمد موسی کلیم خدای دې وبخښي دا مسایل موږ ته معلوم دي دوی رشد نشي کولی او دا به کراکرا به موږ په چیش کې لږ زره کراکرا روان دی امارت اسلامي دا چې موږ یو له خیر سره یو دارالافتا جوړ کړو بیا د فتواها او یو مشخص مرکز په خپل احنافو باندې زه تاته اطمینان درکوم داعش خو څه کوي هغه راځي بیعت به کوي یو تعداد چې غولیدلي دي او باقي مانده چې دی هغه شریعت خپل فیصله وکړي مهرباني صاحب مننه کوم تاسو دې واړه له تاسو نام ډیره زیاته مننه خوشحالي شي